څلور کلن ده 1400 کیلو وزن لري 1400 کیلو وزن لري قیمت یې موږ 4,20,000 کړی ده جورامد لري انشاءالله جورامد لري نو تر اوسه 4 کلن ده قیمت از این نمیره برای خودتون 47,000 اونش میره 65,000 اونش هم 65,000 میره اینش هم 47,000 اون میره 70,000 بوده چند فایده میگیری خودت؟ والا گاو اگر 1,000 هم فایده کنه والا استادش کنیم 1,000 بازار خیلی خوب نیست دیگه نه واسطش بازار مال هم فرایمان است پیسه نیست گم است کاروبار نیست ارپان مې نوم دی او سترګو ته دې ووایه چې سترګو ته مې مه ګوره سترګو ته دې ووایه چې سترګو ته مې مه ګوره زړه که مې زخمي شو په بدل کې درنه زړه غواړم بس دا څه زما پیغام و مشره بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو سیلاب رضوال از روپای ستاسو په درانه چوپړ کې ګرانو لیدونکو اختر ته یو ورځ پاتې نن د عرفې ورځ ده او د مال منډۍ ساحه کې سخت بیروبار دی موږ وطنداران سخت ډېر راغلي دي او مالونه هم د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو دلته راغلي دي او خرڅولو ته دي نو موږ سره مل اوسئ بازار به هم تاسو ته وښیم مالونه به هم تاسو ته وښیم د موږ ملتیا وکړئ ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم انځور کې خو به مال وینئ ماشاءالله سخت غټ ده نو استاد مخ خواته درېدلی مال به یې دوی که نه استاد مال لا زیات معلومات به له دوی واخلو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ استاد صحیح جوړ استاده ښې خیراتي ده خیر اوسئ صحت د ښه ژوندی اوسئ الله دې ژوندی لره ډېره مننه ژوندی اوسئ خپل ځان دې که وپېژنې ستوسان زه خو ورور اصل کې چې ما د قرهباغ نه یم او د ساکو د کلي نه یم د قرهباغ اوسېدونکی یم دا غوا یم راوستلی دی دلته د شارک اریا ته او 4 کلن ده 1400 کیلو وزن لري 1400 کیلو وزن لري قیمت یې موږ 4,20,000 کړی ده جورامد لري انشاءالله جورامد لري نو تر اوسه 4 کلن ده او یو سړی دا فکر کوي چې ولا دا به غاښ نه پوخ یا به ډېر غټي غاښ نه دا 4 کلن ده تر اوسه پورې او خلک چې راغلي دي څو به یې کړی خلک چې راغلي دي 2,80,000 2,5 لکه 3 لکه پورې غوښتل شوی ده او نه ولا ورم نه که اخر ریټ دې څو اخر موږ 4,20,000 به یې کړی خو آخري نرخ د موږ چې دا 3,5 لکه ده ورکوي انشاءالله 3,5 لکه که چا واخیستی مال وطنی ده مال وطنی ده دا اصل کې چې ده د امرخیل صاحب د فارم نه موږ راوستلی ده د ډاکټر صاحب امرخیل فارم نه م راوستلی ده نو هغه سره د دې جنسونه ډېر دي د سره داسې مالونه ډېر او داسې مالونه ستا د دې نه جنس اخیستی ده انشاءالله ستا داسې نور هم ستا د امرخیل صاحب ادرس خو دا ده چې خواجه چاشت نه لږ رابر دغلته کور ده او ملته فارم لري خواجه چاشت کې او خپله ډاکټر صاحب چې دا عزیز اوتک کې کلینیک لري او ډېر ښه سړی ده ډېر ایمانداره مخلص انسان ده اوس ډېر پاک سړی ده اوس تللی ده حج ته حج متقبل وهل هم کوي نه وهل نه کوي دا پتنګ د ګرمي کېږي او دا سوري ته بلد و که نه سوري ته به پروت و بس نو دغې وجې نه لږ ځان ته د اخره کې نمبر هم ووایه لیدونکو که چیرې
اخیستلی تا سره په تماس دي انشاءالله نمبر خود ما 078 بیا 78 61 78 0 دا اتصالات ده وریبا شماره 0 300 95 اتاتیا بس دغه شماره ده که څوک چاته ضرورت انشاءالله رابطه کولی شي ولې نه انشاءالله نمبر یې دلته واخیسته او ادرس دې تر څو ورځو دلته یې اختر کې مې نه نو موږ خو که دغه نن خرڅ نن به تلي که نه سبا پورې به انشاءالله چې سبا پورې به که نن خرڅ نن به ځو که سبا خرڅ نو د ده خرڅ پورې به موږ ماتل انشاءالله تر څو دا سودا څو دا سودا نه کوو نو انشاءالله همدلته یو زه خیر اوسه مسؤلین دې غږ اوري که اختر مبارکي ورته کوئ څه پیغام لري بس ټولو کلیوالو ته ټولو وطنداروالو ته زمونږ د اختر مبارکي والله پاک د امنیت راولي خدای د خوشحالي راولي په دې وطن کې چې د افغانستان ډېر عاجزه او کړېدلی ولس ته الله پاک د پس د دې نه په ارام او په خوشحالۍ کې وساتي خیر اوسه تاسو نه هم ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسېږئ بس خوشحاله اوسېږئ ډېره مننه ګرانو لیدونکو 4,20,000 گفتم سودا بدست 20,000 بیتی نخ پیسه بدیم نه بیشتر من بیادره را گفتیم که ما دا 3 لک 2 لک و 80 نداده 7 لک و 2 لک و 20,000 میگه بخیر باشی خانه آباد بخیر باش 2 لک و 60,000 افغانۍ پورې مرور راغی مګر ورې نه که آخر ریټ څو ده استاد خلک په عذاب آخر نرخ 3.5 لک روپۍ ورکوم که 3.5 نه کته نه ورکوي یاره بیا هم جوړامت به ورسره وکړو که چا واخیسته او کنې دا خو خریداران نه دي دا خو وایي اوس 1400 کیلو غوښه څو روپۍ کېږي کیلو په 400 حساب کړه په 3.5 روپۍ کېږي حساب کړه دا خو داسې نه ده کړی علاج کې صاحب علاج 2 کیلو په 200 غواړي په 200 روپۍ خو د زراعتي یا پارمیچر غوښه نه کېږي او دا خو زمانه الله دې کاروبار کې برکت واچي او په ښه ریټ دلته خرڅ کړي خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام تم خدا شکر ده الحمدلله خیره شکر مننه ژوندی خیر اوسئ اوسې ورور ته یو نوم کوې موږ لیدونکو ته ووایه ځان وپېژنې څه ودې پېژنې زه د ګلدرې د ولسوالۍ لږ به کامرې ته شو د ګلدرې د ګلدرې د ولسوالۍ د ګلدرې د ولسوالۍ ښه ډېر ښه ښکلی نوم دی ګلجان ګلجان ورور ښه ډېر ښه دلته نو سابق اندازه خرڅوي بوس دی دا بوس د اخترو نور کاروبار هم پیسې فامیلۍ کې ده د اختر مخه کې بوس او واښه دا شیان خرڅوي مثل فامیلۍ کې څه کار هم ده هلته هم چپلوشۍ دي فروشي کوي هو ښه ډېر ښه څنګه دا څو ورځې تاسو بازار شکر الحمدلله الله نه راضي څه سره ته رسېږي همغه باندې تسلیت کوو ډېر ښه او دا بوس له کوم ځای راوړئ دا هم له کمپنۍ راوړي کمپنۍ هلته یې اخلئ دلته یې خرڅوئ هلته یې اخلو دلته یې راوړو خرڅوي څونه ګټه کې پاتې کېږي دې کې من کې په حساب کوم ته وایي 60 روپۍ 150 روپۍ بازار ده 100 روپۍ کرا مرا نه وته یا کرا سره کرا نه وته بغیر هر څه نه وته زه ښه ده انشاءالله څونه دې راوړی او څونه پاتې که دا هم ورته ووایې ماشاءالله یو 3 خرواره مې دا راوړي او یو خروار مې بیا نن دا راوړه کار روان ده شکر ده بېشکه والا بازار یې تا جوړ ده ښه ده شکر د ټولو دی مالونه پس دی استاد ته خو همدلته یې دا څونه وخت کېږي والله موږ مسلک خو واښه ده مالونه هم ښه دي بازار ډک ده شکر نه یعنې قیمتونه یې تا ته معلوم وي هماغه ښایسته مال څه یو 20 منه 30 منه غوښه کوي په څو دي دی بازار 20 منه 30 منه چې 20 منه یې کېدای شي 15,000 او 30 منه یې 80-90 روپۍ قیمت ده اوله ورځونه ارزانه سوي دي یا قیمته سوي نه نه ارزانه سوي او ډېر ارزانه سوي دا به څه علت وي ته نه پوهېږې په دې نه علت باندې د اعلان باندې نه پوهېږم خو خدای پاک بیا هم برکت پکې غورځوي دا یو قرباني ده او ډېر خیر اوسې ورور مننه ژوندی اوسه سلام مسؤلینو هېوادوال دې غږ اوري که اختر مبارکي مخکې له تر مخکې ورسره کوې کامره په خدمت ټولو مسلمان وروڼو ته د اختر مبارکي مخکې له مخکې وایم خصوصا د خپل هېوادوالو ته
مسافر ورون ته څه وینا لري دغه مسافر ته دوی ته نه یم کامرې لري څه ویني د کامرې ته خو مبارکي ته ویلې بهر هېواد کې زموږ ورونه دي مسافر دي دا انځور له کامرې نه ویني هغوی ته که څه وینا لري اختر مبارکي کوي ټول مسلمان ورونو ته مې مبارکي ویلې ټول چېرته مسلمان د ټول ورونو ته مې د اختر مبارکي مخکې له مخکې او خصوصا بیا د خپل هېوادوالو خیر اوسې مننه ژوندی اوسئ الله دې کار کې برکت ژوندی اوسئ مننه سلام علیکم وعلیکم السلام برادر خوب باش که مایک برات ده مایک تام خوب هستی برادر شکر ساعتت خوب است قربانتان بخیر هستی بخیر باشید زنده باشید نام مبارک ده بکنید نام من شمس رحمان هستم از ولایت تخار بسیار خوب چه کاروبار اینجا میکنید مصرف گاو میفروشیم گاو آوردیم گاو آوردید آه اینم پیش مالایتان اگه بریم بفرمایید سر اینم اسم مالایت اینم خطا مولای مصری ازش سودا کنیم چند تاش مونده چطور بود بازارا ده بازار والا خوب نیست سر نیست نه چرا و چی علت والا به خاطر که بارندگی زیاد شده است گاو از همونجا همین بیاست اینجا میاری همین بیاسته اونجا هیچ فایده نداره نه والا تا زیاد اگه بودی قیمت از این نمیره برای خطان 47000 اونش میاد 65000 اونش هم 65000 میاد اینش هم 47000 اون میاد 70000 بده چند فایده میگیری خدا والا گاو اگه 1000 هم فایده کنه والا استادش کنیم 1000 بازار خیلی خوب نیست دیگه نه واسطه بازار مال هم فرایمان است پیسه نیست گم است کاروبار نیست بیچارگی در بدری زیاد است ولی مردم اگه نمیره بای کنی پایان میگه برات یا چطور والا من مردم بای کردم همین گاو ما مثلا امیرش 57000 میگه مردم میگه 38000 یعنی یک گاو 20000 فایده نداره این دیگه پس مردم افغانستان فکر میکنه یک گاو تجارت است که 20000 فایده داره یک گاو بسیار نیاز کنه 2000 نهایتا 5000 کرایه موتر داره خریدن داره زحمت کارگر داره از جا آوردن تا بالا کم پایان کردن داره جنجال زیاد است بیا خیر الله در کارتون قربانت پدر جان بخیر باشی سلام خاص به بیننده هایی که ما را میبینن علیکم السلام یک ذره معلومات دیگه که بودی نمیگه چی رقم باشه قربانی آدم میشه و چی مشکلات داشته باشه نمیشه مشکلات مثلا کور نباشه یا مثلا لنگ نباشه پاش میده شنگ نباشه شاخش برابر است فعلا نه مثلا اگه میده باشه شاخش میده شه باشه نمیشه نمیشه دندانش چی رقم دندانش خورا آمادگی دندانش اول سعی میکنه چند دندان از شیری نباشه به چند دندان میشه 2 دندان 4 دندان 6 دندان 5 دندان قربانی آدم میشه تو چندم عید هستی نه ایش اگر ببینیم که شاید تا دوم میدم باشه اگر سودا شد خود چیز بهتر زودتر میریم طرف خانه خود اگر نشد دیگه نمیشه قسمت پروردگار هستیم بخیر یک موتر مثلا 45000 آوردیم 45000 دیگه مایس میره دیگه چیکار پس بار میکنیم توکل به الله بسیار خوب بخیر باشی قربانت به عزت باش سلامت باشی چیزی گفتن کی میگه به وطندارایت به همه وطندارا که چی داخل است چی بیرون کشور است عید از صمیم قلب تبریک میگم عید خوبی داشته باشن سلامت باشی تشکر که وقت قربانت کامرا چیست؟ کامرا هست دیگه خوب هستی؟ باز نرسی ورونه گرانو لیدون پرون سرم خبری وکړې د بوس معلومات هم درکړه د افغانانو نو د موږ مالتیا وکړئ تاسو څو انځورونه وګورئ د ګرم بازار د عرفې د ورځ موږ سره مل اوسئ د موږ مالتیا وکړئ دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم خواته مې ورور درېدلی د مال منډوي کې اوبه خرڅوي غریب کاری ده نو ډېر خوش طبیعت او موږ غوښتو سره یو څو خبرې اترې ولرو زموږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې شکر دی سلام علیکم وروره ته ښه یې پخپله ښه یې صحت دی ښه دی بس دلته منډۍ ته راغلي وروره اوبه موبه خرڅو صحیح دی مزدوري هم نشته د اوبه خرڅو څه ناڅه پکې پاتې کېږي چې کور ته یې ویسو ماشاءالله دی دا غویا مو کتو نام خدا دی ډېر غټ غویا دی او داسې یو اختر هم وکتو داسې یو وار سم وشوله نه اوسه پورې زندګۍ کې مال سیمال نه دی لیدلی اول ځل یې مې سیمال وکتلو صحیح دی نه مې اختر ته جامې کړې او نه مې چپړې کړې دي بس چې داسې غویا مې وکتو نام خدا خوشحاله شولم ورته
او مزدوري کوم مثلا څه کور ته وړم د ورځې 200 یو نیم سل به پاتې کېږي هغه کور ته وړم بسته ورځ کې 200 افغانۍ پاتې او 200 یو نیم سل 200 دا پاتې کېږي راته ماشاءالله غویا مو کته سی اختر مو کتل ماشاءالله دینم کالی کډنلی دی ورانم چپړی ورته اغستی ورورا ولې سوجه ده بس پلارم غریب دی کار نه کدا ورته نشو ویل چې چپړی مونږ دا والا یا کالی مونږ دا والا پاکستان مونږ وس راغلی دا ایت منه خمه میج ده صحیح دل دا وبخر سو ورورا حال د ټوله لچکیدار بلا ده پکې صحیح د پاکستان کې ډیر خراب شي دل راغلی دی وبونه ما شروعات کړي دي بس خدای بلدی نه خیر کوي مخکې بزو ان شاء الله بس اختر را روان دي ټول د زمونږ د خوانه مبارک شي ټول ورونو د اختر مبارک عرفان مینوم دی او سترګو ته دی وایا چې سترګو ته مې مو ګورا سترګو ته دی وایا چې سترګو ته مې مو ګورا لړکه مې زخمی شو په بدل کې د نړه واړم بس دا څه ما پیغام مشه بل نه لري ډېر ولې نه په جذبات کې دی چې ما زیګر شي زړه مې تنگ شي په زړه مې غم شي نو چې کور بچیر دی وینه چې کور دلته دا وبو چې خرڅ نه کوو شیر ته وکور ته بس هم دقل تاسو ته ویل مشه کور مدان تاسو مونږ انټرویو واغسته ډېره مهرباني او اختر دې ماشاءالله نم کالیش ته نم چپړیش ته ماشاءالله خوشاله ورته را روان اختر کې کار دې خسي سره کالی مو غنډیو بچ را روان اختر دې چپړې بم والو کالی بم والو خیر دې چې په دې کې نه په بل کې بخوشي بس دا وبم راغستی بس باندې باندې سره مهنت شروع کړم دې کار کې برکت واچي خو یار یو مسلمان د دې مهنت لپاره جذبه ورګي ورته جون ست هغه توان دې کړه راوته او بخار سه الله دې کاروبار ته بچ دې غوايا مو کاتلو دې اختر مو کاتلو نور اختر کې چې ګورو خلک دې غوايا چې وګورې چې اختر یو کاتلو نه می جامېشته نه می کالیشته خو په کې خوشاله ام دا نه چخه پایم کالی او جاموم نه دی وخت ده دی وخت بس دغه وخت چوک دا نام خدا دی وخت پرې سنډا ته نام خدای دې غړ دی اول ځلیم دې یو کاتو دې اختر مو کاتو ډیره مهرباني کورم ودان نه ورور الله دې کار کې برکت واچي امين ثم ورونو خاصه مننه خیر اوسئ سلامونه او نیک احترامات ټولو افغانانو ته او د اختر مبارکي کڅو وطن کې دننه دی او د وطن نه بهر دی ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم چې قربانیان نیولې دي الله پاک د قربانیانو قبول کړي ډېر خوله ورور تاسو که ځان راو پیژنئ السلام علیکم ورجان صاحب د ان شاء الله ستنه خیر اجمد زدرانی مغول مسه چې مال واخلم نو ما کین د تیر کله مونږ کدي ان شاء الله رحمان ارزانه دي خال راش مثلا قرباني دی واخلي یو د نه څومره واسطه مصیبت دي اعظم د خپل طرف ټول مسافر او وطن مشتو ته اختر مبارکي وړاندې کوم الله دې د اختر د خوشحالي اختر شي امين سوکالي اختر شي ډېر مننه تاسو نه مننه نو تاسو شریکانې مال پس راغلي انډیوالانې قدم وې ما خپل پرون مال ماخیسته د ځم کې مارک کې موسته ډېر او اوس د ملګری دوست مې د سره راغلم د مال ور مال ډېر په غوای ما اخیسته یا کوم ما خپل غوای شریک هستی نه ما ځان ته بشک په څو د واخیسته 55 څنګه تل کار قیمت سوي ارزانه سوي دي بس یو شپږ روپۍ فرق پکې راغلی یک سوی ده او چې غټ مال کې او وړوکی مال بیا دونه کدي گزاره کوي او زه ورور هم غټ مال اخلي یا وړوکی وړ مال څنګه ول قیمتونه ولا قیمتونه ښه دي ان شاء الله خو چې بیا مې کوم چې کدي بیا کړم چې ما جګړه کوم مال د خوښ نه ستر مال دوزه اخري دي په کړی مې دیو دا ګرځم کا ټارګټ هم کوم بل خونه پیدا کی ان شاء الله زه خیر الله دې کوم خیسه مال پیدا کی سلامت اوسه ډیر مننه ډیر مننه مسجد صلی الله علیه وسلم مخامخ شوي مننه خیر اوسه نو قربان بل وینا لري مونږ هم په خدمت بس دا پیغام دا چې افغانان باید تعلیم وکړي په اتفاق اوسي مشرانه احترام وکړي یو بل ته باید غیږ ورکو درناوی ولرو مینه محبت خپور کو انسانیت مهم ده احساس مهم ده او د اختر شپې ورځې دي موږ تاسو باید خوشحاليګانې وکړو مبارکیان وکړو یو بل سره که څوک خفایي ورشي اختر مبارکي ورسره وکړي ان شاء الله د ټولو افغانانو اتفاق بیله زنده باد افغانستان تل دی افغانستان او په دې اخر کې ورور کې لږ شانتي لند معلومات ورکړي سره کوم مال باندې قرباني کیږي سره کوم باندې نه کیږي مال خو چې دا غټ چې دا 2 ټلن یې باید غوښنه رسیدلی
ړوند نه وي لکه ګوډ نه وي که نه زخمي نه وي مریض نه وي او دی اصول دي د قربانۍ او نور د هر څه خپل د جیب ته د ګوري چې څونه اقتصاد وي که نه هغه مطابق قرباني وکړي خو که چا داسې وس کېږي چې اقتصاد یې ښه وي باید ښه قرباني وکړي او چې ثواب یې ډېر دی ځکه ښه شی ثواب ډېر دی اقتصاد یې ښه وي اقتصاد یې ښه وي ډېر ښه مننه ورور خورم ودان تاسو کوم پیغام که اخره کې لرئ بس امام دغه د مسجد چې اختر ورځې دي هر څوک چې سره مسجد خواباد دي اختر مرګي د ورکی مسره ور دي شي ورور د مسجد پرځ وي د هر څوک د ملګری ده اوس کې راته نه کې مسجد دنیا د ورځې زندگی دا او ښه زندگی ده د ورورولۍ د خوشحالۍ په مینه په محبت سره دی ورشي مسجد دا زموږ او اسلامي پیغام د ټولو د مسجد خیر ضرور مننه خورم ودان سمو ته مخ راک زه خو الله دې کې څه خاصه خوندور مال پیدا کړي سلامت مننه دوستانو ورونو سره خبرې وکړې لا زیات معلومات هم د قربانۍ لپاره تاسو ته درکړه مالو قیمتونه هم پوښتنه وکړه نو زموږ خپرونه من دلته پای ته رسېږي نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم او د قربانۍ اختر تاسو ټول ته د زړه له کومې مبارکي وایم او الله دې کې څخه خوشحاله او خوندور اختر ولرئ تر بلې خپرونې ښه وخت خدای پامان